سلامونه. نن په دې ویډیو کې تاسو ته غواړم ووایم چې د افغان مهاجرینو باندې څه حالت راپېښ شو چې یو په دوه پاکستان دې ته مجبور شو چې ټول افغان مهاجر راوباسي. په دې ویډیو کې ټوله موضوعات د سند په اساس باندې تاسو ته وړاندې کوم. د دغه ویډیو ټوله څېړنې د راجستان تحقیقاتي مرکز کړي دي چې زه یې تاسو ته وړاندې کوم. ښه، مخکې له دې چې تاسو ته زه ووایم چې افغان مهاجر سره کوم ووتله، زه باید تاسو ته ووایم چې پاکستان ولې جوړ شو. پاکستان په 1940 کال کې جوړ شوی دی او دا هیواد په اصل کې یو هیواد نه دی، او دا یو کمپني ده چې د غربي هیوادونو څخه تروریستي پروژې اخلي او دا په افغانستان کې هم عملي کوي، په ایران کې هم عملي کوي، په ازبکستان کې هم، تاجکستان، هندوستان او د چین یو غوریان، دا ټول دلته پاکستان خپل تر کنټرول لاندې راوړي وو. او دا یو داسې هیواد دی چې فقط د اسیا د بدبختي لپاره جوړ شوی دی. دا ولې جوړ شو؟ جوړ په دې خاطر جوړ شو چې افغانستان چې و داسې یو منطقې کې پروت و چې افغانستان خپل لوی افغانستان که تاسو داسې دا د لوی افغانستان نقشه ده چې دلته د بحر سره هم موږ لاره درلودله. دا افغانستان په داسې سیمه کې پروت دی چې هم چین د ایران هم د ایران د طریقې بیا د اروپا سره وصلوي، او هندوستان د مرکزي اسیا سره وصلوي، روسیه ګرم اوبو ته رسوي، عرب مرکزي اسیا ته رسوي، عرب چین ته رسوي. موږ که بل کار ونه کړو، فقط هغه ترانسپورت سیستم جوړ کړو، زموږ د ماښام ډوډۍ څه کوي چې زموږ ټول افغانستان په همدې ترانسپورت جوړیږي. حاجت دې ته هم نشته چې موږ بیخي خپل مدنیت راوباسو. د همدې ترانسپورتي نظام د کنټرول لپاره دا و چې پاکستان یې جوړ کړي، او پاکستان چې جوړ شو افغانستان په وجه کې ایثار کړو. او دلته دغه بحث و چې ټول د اسیا تجارتي سیستم بند دی او هیڅ تجارت اوس نه کېږي، او که کېږي په ډېر کم پیمانه باندې. اوس په اروپا کې وګوره، امریکا کې وګوره، دې کارو کې چې دی ډېر ښه تجارتونه کېږي، مګر په دې منطقې کې د پاکستان جوړ کړي او دلته په دې ځای کې بیا اسرائیل جوړ کړي په دې منطقې کې. نو دغه دواړه په یو وخت کې جوړ شو. په 1940 کال کې جوړ شو، یو په 1940 کال کې جوړ، یو په 1940 او دا په 1940. دواړه په دغه یو کال دوه کال کې دا دوه هیوادونه جوړ شو او د اسیا د تباهۍ لپاره جوړ شو. اوس راځو د افغان مهاجرو په هکله باندې. دغه راپور د جان ورځپاڼې په 2012 کال کې وړاندې کړی دی چې که تاسو تصویر کې وینئ. دغه دلته د جون په 29 2012 کال کې دا راپور نشر شو. په دې راپور کې ویلو چې پاکستان غواړي چې 1.7 میلیونه افغان مهاجر چې دي دا وباسي، او د هغه د ایستلو سره فقط کیسه څه شوه چې دلته چې دا مسله یې وړاندې کړه. په دغه وخت کې هلته په قطر کې د سولې لپاره د طالبان لومړنی مرکز فعال شوی و چې په دغه وخت کې پاکستان غوښتل چې د امریکا څخه خپل ګټه ترلاسه کړي چې زه مهاجر باسم، او امریکا هم دلته مجبوره وه چې مهاجر وساتي، ځکه چې مهاجر ایستله وخت طالبان هم ورسره وتل، خو د طالبان د وتلو سره افغانستان کې بیا دوی همان ځای نه درلودل. نو په دغه خاطر باندې د اکانومیست ورځپاڼې پر اساس باندې په 2012 کال کې امریکا 2 میلیارډ ډالر پاکستان ته ورکړه تر څو چې مهاجرین یې بیرته خاموشه کړه، د مهاجرینو موضوع یې خاموشه کړه. او وروسته په 2014 کال کې دلته هماغه کیسه یې بیرته جوړه کړه. په 2014 کال کې دا د سپټمبر په 2014 کال کې د اکانومیست ورځپاڼې لیکلي و چې پاکستان غواړي چې 1.5 میلیونه مهاجر دا خپل د هیواده وباسي. په همدې کال کې د اکانومیست ورځپاڼې په دغه راپور په اساس باندې امریکا ورته 4 میلیارډ ډالر پاکستان ته ورکړه تر څو بیرته افغان مهاجر وساتي. دلته دا هغه سلسله وه چې د قطر د بیا سولې پروسه مخ پر شروع کېدو وه، او پاکستان بیا امریکا ته خطرونه ورکول چې زه د افغان مهاجر باسم، افغان مهاجر مې چې وایستل طالبان هم باسم، چې ما طالبان وایستل سو ستا ټول کیسه ناکامه کېږي، نو راکړه پیسې راکړه. 4 میلیارډ ډالر یې ورته ورکړه. دغه کیسه په عین شکل په عین سناریو باندې دلته بیا تکرار شوه.
دا راپور چې دی په نومبر کې 2023 یعنې یو میاشت مخکې وړاندې شوی دی. پاکستان غواړي چې 1.7 میلیونه افغان مهاجر وباسي. پاکستان امریکا ته وویل چې زه باسم، نړیوالو ادارو ته وویل زه باسم، افغانانو ته وویل زه باسم. دلته امریکا کار چلیدلی وي. امریکا نه غوښتل چې امریکا پلان نه لري چې ډېر ژر کې د دغه خبرو په اساس باندې دا پلان معلومیږي چې امریکا ډېر ژر نه غواړي چې د طالبان حکومت ولي ختمه کړي، ځکه که حکومت ولي ختمه کړی وای دلته افغان مهاجر یې ساتل، ځکه دغه مهاجر دی چې هندي ته ټوپک په لاس ورکول، د هر په هر نامه افغانستان ته ورلېږل او افغانستان د تباهۍ لامل کېدل. او دغه مهاجر چې دی دا ډېر بدبخته خلک دي. د افغانستان تباهۍ یوازینی عامل همدغه مهاجر دي. 2 میلیون دي، 15 میلیون نفوس یې هلته تباه کړی و. هر ځل پاکستان پر دوی په سر باندې د افغانستان د حکومت څخه خواهشات یې درلودل، د امریکا څخه پاکستان پیسې اخیستلې، د نړیوالو استخباراتي ادارو څخه پیسې اخیستلې، د ملګرو ملتونو ادارو څخه پیسې اخیستلې، د عربو څخه له خیرات په دغه نامه ټولول چې موږ افغان مهاجرو ته دلته ډوډۍ ورکوو او د افغانستان څخه هم اخیستل. نو دا یعنې ما خو ډېر نفرت د دې خلکو څخه چې 15 میلیونه موږ هلته په داسې کې پرته وي، خو یا به تللی وای اروپا او خواته تللی وای، نو چېرته دلته د دښمن په کور کې ته پاته وي. دلته پاکستانیان ګرم راغله او امریکایانو هم ورته چندان توجه ونه کړه چې پیسې ورته ورکړي، ځکه چې د دې معلومیږي چې امریکا نور پلان نه لري چې د افغانستان حکومت داسې ژر ړنګ کړي. نو د دغه له عاملو چې پاکستان مجبور شو چې دا ټوله مهاجر وباسي. د مهاجر د ایستلو سره دلته پاکستان خپل هم خپل په تباهۍ باندې پوهېږي، ځکه چې افغان مهاجر د پاکستان په اقتصاد کې دا د اکانومیست ورځپاڼې یو راپور دی 10% تر 15%، یعنی موږ حسابو 15% د پاکستان تجارت چې د افغان مهاجرو تر کنټرول لاندې و. یعنی هلته افغان مهاجر چې ټوله کارونه یې کوله، نه یې هلته خیرات ټولول، نه یې هلته بل چاته په تمه ناست وه. که څه هم یونیسیار هر کال د هر کورنۍ پر سر باندې $2,000 یې ورکوله، مګر $1 هم د پاکستان حکومت افغان مهاجرو ته نه ورکوله. نو دا د 15% موږ یادوو، 15% د افغانانو د پاکستان په تجارت کې ښکېل وه چې روزمره سوداګري وه او په ساختماني کارو کې د افغانانو رول ډېر و، په صنعتي کارو کې د افغانانو رول و، په ترانسپورت کې هلته د افغانانو رول و، په د خوراکي سرویسو کې هلته رستورانتونه یې درلودله، په زراعت کې د دوی رول و، په ایجوکیشن کې حتی مکتبونه هم جوړ کړي وو، کلینیکونه هم جوړ کړي وو. دا د افغانانو لویې پانګونې دي چې د اکانومیست ورځپاڼې د خبر په اساس باندې دا نشر شوي دي. اوس پاکستان خپل هم پوهېږي چې دا لویه تېروتنه وه. دا موږ غوښتل چې ډېرې ګټې د امریکا څخه ترلاسه کړو، اخر دا ګټې هم موږ څخه ولاړې. دا اوس دا افغانانو خپل پیسې ټوله په یو ډول باندې دا ټول په طلا باندې واړوله او په ډالر یې واړوله، خو اوس یې وړې افغانستان ته وړي، یا یې بعضې عربو ته انتقال کړي دي د حوالې د طریقه، خو خپل پیسې یې وایستله. اوس په پاکستان پر حکومت باندې نه افغان مهاجر اعتبار لري، نه هم هلته کوم هندي مهاجر چې دي هغه نه هم خپل اعتبار د لاس ورکړی دی په پاکستان باندې. پاکستان څخه ټول خپل پیسې وړي. یعنې 15% د پاکستان تجارتي صنعت چې وبلېږي، نو مطلب دا دی چې پاکستان بیا هم مخ پر تباهۍ روان دی. دا د ټایم اف انډیا راپور دی. ټایم اف انډیا په 2000 په سپټمبر کې دا راپور نشر کو چې پاکستان خپل د کارکونکو تنخواه نشي ورکولی، یعنی معاشونه یې نشي ورکولی. او وروسته فرست پوینټ هم دا خبره تایید کړه چې پاکستان 45% خپل مامورین 45% مامورین ته معاش نشي ورکولی. 45% د یعنی 50% یې اضافه کړي، نیم په نیمه د دوی کارکوونکي چې دي اوس ماښام خپل معاش نشي اخیستلی او د ماښام ډوډۍ نه لري. د مثال په ډول باندې اول کرکټران چې دا اوس هلته لوبې بایلي، په دې خاطر یې بایلي چې پاکستان ورته پیسې معاش نه ورکوي، 15 میاشتې ګیر معاش یې ورکړی نه دی. د پارلمانونو دا خو لا ټوله په سور برابر نه دي. MP ممبر پارلمان دا 15 میاشتې ګیر دوی خپل معاشونه اخیستي نه دي. وزیرانو کابینې چې دي، کابینې هم خپل یو کال کېږي چې خپل معاشونه اخیستي نه دي.
د اول دوم دریم د افغانستان په اساس باندې زه تاسو ته وایم، یعنی عمومي رئیسان، دوم بس رئیسان او د امرین دوی هم د شپږ میاشتې کېږي چې دوی خپل معاشونه اخیستي نه دي. نو دا د دې ښکاري چې پاکستان خپل معاشونه هیڅ نشي ورکولی. په دغسې یو حالت کې پاکستان رسېدلی دی چې نو اوس مجبور دی د هندوستان ټایمز په راپور په اساس باندې دلته زه تاسو ته وایم هندوستان ټایمز غواړي چې خپل ټوله په پی آی چې ده هغه خرڅ کړي. یعنې اوس پاکستان څه کار شروع کړی دی؟ پاکستان غواړي چې خپل ټوله دارایي چې ده د دولتي دارایي دا ټوله خرڅ کړي. سفارتونه یې خو په فروش اچولي دي، څوک یې نه اخلي. یو په امریکا کې چې کوم سفارت و هغه یو هندي واخیستی، مګر نور سفارتونه چې په فروش اچولي څوک اوس نه اخلي، خو هغه به هم واخلي. اوس غواړي چې پی آی خرڅ کړي. د پی آی د خرڅولو سره دلته د بی بی سی د راپور په اساس باندې بی بی سی دا خبره کړې ده چې هم پاکستان غواړي چې خپل ټول حاتمي وسلې چې دي د پر عربستان باندې خرڅ کړي. یعنی عربستان غوښتل چې د پاکستان ټول حاتمي وسلې واخلي، او کله یې غوښتل چې دا واخلي څه موده مخکې که تاسو فکر وي چې د اسرائیل او عربستان اړیکې مخ پر ټینګېدو وه، او محمد بن سلمان هم ویلي چې موږ غواړو چې د اسرائیل په رسمیت وپېژنو. یوازینی دلیل یې همدا و چې د بی بی سی راپور هم همدا و چې پاکستان خپل ټول حاتمي وسلې په عربستان ته ورکولې، او عربستان به یو حاتمي هیواد جوړ شوی وای د اسرائیلو د رسمیت پېژندنې په اساس باندې. نو دا د بی بی سی راپور دی چې دوی خپل حاتمي وسلې هم په فروش اچولې دي. اکانومیست ورځپاڼې بیا دلته لیکلي دي چې پاکستان خپل ټوله دولتي دارایي چې ده دا غواړي چې په فروش واچوي. دلته هاسټس نوشته دی. د هاسټس په هکله باندې تاسو وایم چې په اقتصاد کې موږ درې برخې لرو. یو پیسه ده، یو لایبیلیټي ده، یو هاسټس دی. لایبیلیټي هغه شی دی چې مثلا ته یو څه سرمایه‌ګذاري پکوي او ته ځینې پیسې ګټې. د مثال په ډول باندې زه یو موټر اخلم، موټر ته تیل اچوم، موټر باندې د میاشتې یو څه مصرف کوم، او ځم کې ټکسي ونې کوم، او په دې کې زه ګټه کوم، پیسې پیدا کوم. یعنې یو څه په مصرف په لایبیلیټي کې یو څه مصرف وکړو او ورته پیسې ترلاسه کړه. د مثال په ډول باندې زه یو کور رانیسم. کور زیاتره خلک وایي چې دا هاسټس دی، هغه لایبیلیټي کې راځي. کور اخلم، هر کال ورباندې رنګمالي او دروازې او داخليان ماخرین دا ټول کوم، او وروسته یې بیرته په کرایه ورکوم. دا لایبیلیټي دی چې ماته د څه مصرف په اساس باندې ګټه راوړي. هاسټس څه شی دی؟ هاسټس هغه دی د مثال په ډول باندې طلا رایم زه په کور کې پرېږدي، هېڅ مصرف هم نه غواړي، تا ته پیسې ګټي. یو څه وخته بعد یې عاید ارزش ډېرېږي. او اوس ډیجیټل کرنسي هم هاسټس په نامه یادېږي. دا هاسټس دی. په دې باندې یو بل بحث شروع کوو. خو اوس د پاکستان هاسټس چې دلته ویلي دا په حاصل کې لایبیلیټي ده. یعنې دولتي دارایي غواړي چې خپل ټول دولتي دارایي خرڅه کړي. دولتي دارایي زه دلته وایم چې پاکستان کوم داراییانې غواړي چې خرڅه کړي. دا 10 داراییانې دي چې اکانومیست ورځپاڼې نشر کړي دي. د اکانومیست ورځپاڼې پر اساس باندې دلته پاکستان غواړي چې خپل د فولاد یو د ذوب کارخانه ده دا خرڅ کړي او خصوصي سکتور ته ورکړي. پی آی غواړي چې د پاکستان نړیوال هوایي شرکت دا غواړي خرڅ کړي. د کراچۍ کې یو د برق د تولید کارخانه ده، هغه غواړي خرڅ کړي. د نیشنل بانک اف پاکستان چې دی هغه غواړي خرڅ کړي. د ایچ بی ایل هبی بانک د پاکستان چې دی دا غواړي چې خرڅ کړي. د پاکستان پټرولیم اداره ده دا غواړي خرڅ کړي، خصوصي سکتور ته ورکړي. د پاکستان د ګیس او داسې یو کمپني ده چې په بلوچستان کې د ګاز او د تیلو ایستلو داسې کې دا هم غواړي خرڅ کړي. نو د پایپ لاین د کنټرول اداره ده دا غواړي خرڅ کړي. بل راسي ریلوي غواړي چې خرڅ کړي. د پاکستان ټیلیکام یعنې پی ټي سی ایل دا غواړي خرڅ کړي، ځکه چې په دې کې پاکستان حکومت یو 80% سهم لري. 30% یې د اتصالات کمپنۍ چې ونډه ده. پاکستان خپل موبیدن کې 24% سهم لري، هغه 24% غواړي خرڅ کړي. بل پاکستان ریونیو اتارټي چې دا هینو لکه زموږ ګمرک باندې چې دوی ورته کسټم هم وایي دغه اداره، دوی غواړي چې دا هم خصوصي سکتور ته ورکړي. او پاکستان پورټ د شیپینګ اورګنایزیشن دا یو اداره ده چې د سمندریز بندرونه کنټرولوي. دا یې غوښتل چې خرڅ کړي. بله اداره د وابډا په نامه باندې چې د اوبو او د برق وظیفه اجرا کوي، دا هم غوښتل چې خرڅ کړي. د پاکستان نیشنل شیپینګ کوریډور چې دی
کورپوریشن دا غوښتل چې خرڅ کړي. دلته کیسه چې وشوه چې عربانو غوښتل چې د کراچۍ بندر چې دی دا واخلي او پر دې باندې سرمایه ګزاري وکړي. د اماراتو عربانو غوښتل چې په دې باندې سرمایه ګزاري وکړي، مګر وروسته چې عربان پوه شو چې یاره دا خو د ملک خو خپل ټول دار و ندار یې په فروش اچولي، نو دوی د دې څخه پوه شو چې یاره دا ملک لږ چې په تجزیې باندې دی چې دا هر څه چې دی دا خپل ټول دار و ندار ټوله خرڅوي. نو دوی د پاکستان د اهان یو کمپنی د هغې خرڅ په فروش اچولې ده، د پاکستان ټیکسټایل د نساجي په فروش اچولې ده، پاکستان انجینرینګ کونسل د یو پی ایس سی چې ده هغه هم خصوصي سکتور ته اچولې چې هغه خرڅ کړي، او پاکستان یو د کیمیکل او په اخر کې د پاکستان د کیمیاوي موادو یو کارخانه ده هغه هم غواړي خرڅ کړي. دا هغه څه دي چې د اثر په حساب باندې د هندوستان ټایم په ورځپاڼې په اساس باندې دوی غواړي چې مخکې تر انتخاباتو دا ټوله کارونه وکړي. مخکې تر انتخاباتو اوس یو روباټ راوړی دی انورالله کاکړ په نامه باندې، د دې روباټ په اساس باندې غواړي اولا خو د پاکستان او د ډیورنډ په هغه باندې کوم پښتانه دي او د افغانستان د پښتنو سره یو شخړه راواچي چې څه موده مخکې هم په پنجاب کې د بغیر له کوم علمي خبرو چټیاتې ویلې وه، نو دا انورالله کاکړ باندې اوس غواړي چې دغه د پاکستان ټول دارایانې خرڅ کړي او وروسته انتخابات هم وکړي. ځکه چې نواز شریف چې دومره بدنام هم دی نه غوښتل چې دا مسؤلیت په غاړه ونیسي، عمران خان خو بیخي نه غوښتل. نو اوس غواړي چې په دغه روباټ باندې دا هر څه خرڅ کړي. او اتمي وسلې چې مې درته وویل چې پاکستان خپل اتمي وسلې په عربستان ته ورکوي، او دا د اکانومیست ورځپاڼې چې هغه خپل لایبلیټي چې ما درته ویل چې هغه خپل د سرمایه دارایي خرڅوي. اوس زی ټي وي یو راپور نشر کوي، څه موده وړاندې زی ټي وي یو راپور نشر کړی دی د بابا رامدیف په نامه باندې یو کس دی، د یوګا ډېر مشهوره کس دی څېره ده په هندوستان کې. دوی ویلي چې ما خوب لیدلی چې پاکستان تجزیه کیږي. دا د خوب کیسه چې ده دا زیاتره ستر استخباراتي ادارې چې دي همدغسې کسان لري بیا په میډیا کې راوړي چې دا ما خوب لیدلی یا ما دا لیدلی یا دا لیدلی. دې ته ریفلیکټورز وایي په سیاسي بحثو کې. ریفلیکټورز دا معنا دی چې کله هم یو داسې کېږي لکه په 2012 کال کې چې ویل کېږي داسې ځي بهرنیان د افغانستان څخه وځي د افغانستان اقتصاد، نو دلته نو ګډوډیانې جوړ شي، تبلیغات جوړ شي چې د افغانستان څخه ټول سرمایه وایستل او همدغه یو داسې اوس هم دا ریفلیکټورز چې دي دغه وظیفه یې ده چې یو استخباراتي کیسه چې پټه اوسي سیاسي د خلکو سره شریکي ذهنیت سازي لپاره، نو دا هماغه وظیفه ده. یعنې دا معنا چې دلته په پټه کې په یو شی شته، د دې سړي خوب دومره مهمه نه ده، خو د دې وشاته یو استخباراتي کیسه شته. ټایم اف انډیا هم یو راپور نشر کوي چې پاکستان به په 4 برخو باندې به تقسیم شي، او همدغه کیسه چې دې ویلي دی چې د تقسیم خبرې کړې ده د عمران خان هم ویلي وه. عمران خان هغه وخت ویلي چې پاکستان په 3 برخې باندې تقسیمیږي چې بلوچستان باندې کېږي، سند، پنجاب او د خیبر پښتونخوا منطقه چې دا د افغانستان سره یو ځای کېږي. اوس زه درته وایم چې طالب دلته ولې پاتې کېږي او د امریکا نه غواړي چې طالب ډېر ژر، نو طالب ځکه چې اوس نه غواړي چې دلته ژر داسې کې حکومت ځینې واخلي، په دې خاطر طالب نه غواړي ځکه چې ټي ټي پي چې ده د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. افغانستان حکومت په ټول د تاریخ کې دومره کنټرول چې اوس په پاکستان لري هغه وختونه نه درلودل. اوس د ټولو ملایان چې دي په پاکستان کې هغه ټول د اوسني حاکم تر کنټرول لاندې دي. صحیح ده، اوس یو شی نه وای، مګر په مرور د زمان باندې هلته بیهلي قوي کېږي. د بیهلي فعالیتونه به تاسو ووینئ، څو وخته بعد کې بیهلي فعالیتونه به ووینئ، د ټي ټي پي فعالیتونه به تاسو ووینئ چې ټي ټي پي مخ پر زور روانېږي. د خیبر پښتونخوا منطقې به ټوله ټي ټي پي ته وسپارل شي. ټي ټي پي ته چې وسپارل شوه هغه مستقیمه د افغانستان د حاکم تر کنټرول لاندې راځي. بیهلي چې د بلوچستان لیبریشن آرمي چې د هغه بلوچستان باندې یو هیواد تر کنټرول لاندې راوړي، او د سند چې دی هغه ام کیو ام د مهاجر په نامه باندې الطاف حسین یوه ډله ده، اوس غواړي چې هغه ته کنټرات پر وسپاري. نو پنجاب چې دی هغه به همداسې یو هیواد هغسې پرېږدي
چې وګوري بیا په هغه باندې څه پلان لري. د ګلګت بلتستان او کشمیر منطقې چې د هندوستان سره ګډېږي، دا هغه نقشه و چې عمران خان هم په دې باندې خبرې کړې دي چې دا تغیرات په آسیا کې را روان دي او دا کارونه کیږي. او د طالب چې اوس مهاجرین وشړله او امریکا ونه غوښتل چې مهاجر هلته نور پاتې سي او د افغانستان او د نړیوال څخه ګټې ترلاسه کړي، نو د دې معنا دا ده چې طالب نور داسې ژر نه غواړي چې امریکا داسې ژر نه غواړي چې طالب وباسي. د همدغه خبرو په اساس باندې زه تاسو ته وایم چې طالبانو حکومت به یو څه وخت نور هم دوام پیدا کړي او هلته ټي ټي پي به تاسیس شي او د پاکستان په تجزیه کې به دا خلک خپل رول ولري. نو دا او چې د مهاجرو په حساب باندې چې ولې مهاجر وایسته، د مهاجرو وساته د پخوا څخه هم داسې غټه کیسه وه، د مهاجر د افغانستان دپاره د سرطان دانې وې، خو شو چې ژر یې وایستل او هغه وخت ته باید ایستل سوی وای. ځکه چې د 20 کاله 40 کاله کېږي موږ په سر باندې تجارت د همدې 2 میلیونه پر سر باندې کېږي، یعنې 15 میلیون نفوس چې تباه او برباد دی د همدې 2 میلیونه کسان دپاره تباه. بس خدای دې چې هم که راځي افغانستان ته دې راسي که نه راځي دوی دې هم ورې خدای تباه کړي چې افغانستان د دوی په سر باندې تباه سو. نو دا و د نن ورځې لیکچر چې ولې دې حالت ته ورسېدو او د کاکړ روباټ په نامه باندې انورالله کاکړ روباټ د دې خبرې په هکله باندې هم تاسو ته وویل چې د دې وظیفه څه ده، دا موقتي راغلی او دا پاکستان څخه شیان چې دا هم خرڅوي او غواړي چې د پښتنو د افغانستان او د پښتونستان په منځ کې یو جنجال او دښمني را پیدا کړي چې خصومتونه را ژوندي کړي. نو هېڅ خبره نشته. دا د نن ورځې لیکچر و، دا د خپل ملګرو سره شریک کړئ، انشاءالله چې تاسو به ډېر څه د دې څخه پیدا کړي اوسئ، ترلاسه کړي اوسئ. مننه.